مرسته کوي. خیر ده که خیر ده. قسم خدا دی چې بچیان مې ټول وکړي، په نهارې شپه سبا کوي، په نهارې اوسېږي. د خدای پاک خدای که زه نیمه نوړه په کور کې لرم، کې لرم زه به مسلمان یم، کنې کور مې وګوره نیمه نورې نه لرم، یو چارک وړي نه لرم، او د خدای لیده پروت یم نو توان نه لرم چې زه د ځان ته پاکټ ګولۍ 10 روپۍ ورکوي د معدې چې د هغه پیسې نه ځان ته ګولۍ په واخلم، ما دغه مشکل پې لږ در رپه شي، دغه مر ته پروت یم، واوړه راواوړه. ای خود غرضی دنیا ما نه د لار ورکه کړه، د ورځې منډې د شپې سوچ کومه ستا لپاره. السلام علیکم. عزتمندو لغمان ولایت ته راغلی یم، د یو داسې ورور خدمت ته راغلی یم چې دغه 15 ډزې لګېدلې او په کور کې پروت دی. وروره څنګه د ژوند دی او چېرته لګېدلی؟ السلام علیکم وروره، جوړ یې په خیر استاد ښه ده. نوم یې میر آغا ده، زه په کابل کې لګېدلی یم چارګوت خاک کې 15 مرمۍ لګېدلی یم. کور سرپرست هم زه یم وروره، 14 نفره را په غاړه دي، نو داسې وس او توان نه لرم، ما تر اوسه پورې چا داسې همکاري هم نه ده کړې. زه غواړم چې تاسو ما سره همکاري وکړئ، څه مرسته را سره وکړئ. ماشومان په غاړه دي، مور پلار په غاړه دي، او دوا درمل ته پیسې نه لرم چې زه خپله دوا درمل وکړم. هلته ډاکټر ناتوی رئیس ته پیسې پیدا کړه او لاړ څه پاکستان ته لاړ څه یا هند ته لاړ څه، نو زه وس او توان نه لرم، او داسې دوست د ما نشته چې ما سره همکاري وکړي او زه په خپلو پښو ودرېږم. نو بچي رانه ډوډۍ غواړي، کوړه پوښاک غواړي، هر څه رانه غواړي. ماشومان دې نه کېږي، غټان کار څه وکړي او دوه بیا کې، خو ماشومان صبر نه کوي. ماشومان چې څه ووایي هغه کولی شي. لګېدلی یم 15 مرمۍ، دا ټول هر څه مې شپانه کې کړي دي، بیا مې زخم بستر پیدا کړی ده، بیا مې قرض پور کړی، دلته مې دواګانې خپلې کړي دي، تر دغه حده پورې خدای راورسولم. نو زه غواړم چې څوک را سره مرسته وکړي، زه لاړ شم زه خپل ځان غم وکړم چې په خپلو پښو ودرېږم، خپل 15 وخته مونږ د اودس وکړم، او چا چې را سره مرسته کړې هغوی ته دعا وکړم چې هغوی سره د خدای ښه وکړي، خوشحاله دې اوسېږي، آباده دې اوسېږي، چې ما ته څوک همکاري کوي، څوک را سره مرسته کوي. ورور څو کاله کېږي لګېدلی؟ دا 1.5 کال پوره کېږي. داسې پروت یم ورور، دا 1.5 کال پوره شو دی ما. نو د 9مې میاشتې 25 دا تاریخ باندې لګېدلی، دغه مې 13مه میاشت روانه ده وروره. نور وس او توان نه لرم چې زه د ځان ته پاکټ ګولۍ 10 روپۍ ورکوي د معدې چې د هغه پیسې نه ځان ته ګولۍ په واخلم، ما دغه مشکل پې لږ در رپه شي، دغه مر ته پروت یم، واوړه راواوړه. دغه شیان نور وس زه نه لرم، او فامیل لا پسې ډېر غټ دی، کور سرپرست زه یم، نور وس او توان زه نه لرم وروره چې زه ما در څوک همکاري کوم. کور آباد، خیر دې اوسي، خوشحاله دې اوسېږي، او خدای دې ورسره نوره پښو کې څوک ما سره مرسته کوي او خدمت کوي راته، دغه زه یو جهان مننت یې نه غواړم وروره. زمندو 15 ډزې لګېدلې، د لغمان ولایت ته راغلی یم، راسه تماس نیولی. نو زمندو یو د نزاکت وجې نه په دې چې دغه په مرمیو لګېدلی نیخ یم، دغه زموږ خپرونه چلېږي، نو هغه زخمونه یې اوس هم شته دی، نو هغه څادر مې هغه کړی. نو دغه لږ به تاسو برنامو وښیم چې زمونږ دغه وګورئ چې دغه اپریشن شوی سیر شوی دی، د اپریشن ځای. الله درته شفا درکړه وروره. مینه دغه بچي چېرته تللي وو، بار وتې و خاشاک یې ټولولي، نو دغه اوس بچي راغلی. نو تاسې دغه بچي وګورئ، دغه یې بچي دي زمونږ، یو دغه دی او 3 بچي هغه دي او نور هم دي. نو زمندو دغه اوس راغلی، د برنامې په جریان کې راغلی، د یو چېرته تللي و، بار وتې و، البته څه خاشاک به ټول دا د بچي دي، 15 بچي دي. نو زمندو د خپرونې په جریان کې دغه د والد صاحب هم راغی، د دې خبرې هم واورئ څنګه و دا قصه مالک ده. خیر ده ماشاءالله کاکا. زمندو السلام علیکم، ورخی بخیر یې ښه جوړ. دا د زوی دی؟ دا مې زوی ده، د 18مه میاشت ده چې ما د ګډ کې پروت ده. 18مه میاشت؟ 18مه میاشت، او چا راسره نه مرسته کړې، یا کومک کړی چې کړی ده، داسې کومک یې کړی چې د په درد نه خوري، نه څوک راته کومک کوي، نه راسره مرسته کوي. خیر ده که خیر ده.
زمونږ د دغه خپرونې په جریان کې زامن هم راغلي او دا کاکا هم راغی چې دا د والد صاحب دی د دې څونه مصرف راځي څه حساب هم کړی کاکا حساب هم کړی ده او راته ویلي دي چې یا هند ته بوځه یا پاکستان ته دلته تا دا بیوانه کېږي زه نه وسه لرم چې جلال آباد کې وکړم نه کابل کې لرم او نه پېښور ته بوولی شم او د خدای دې ته پروت ده دغلته پروته دغه خپلې خویندې او خپل بچیان یې اړوي او راړي دغې ته پروت ده او نور د خدای په خدای که بس زه د ناسوارو پیسې لرم د خدای بنده باندې د ناسوارو پیسې نه خدای ته ویله کړې ده چې خدای څه کوي علم خدای ته کړي خدای دې مرسته را سره وکړي بنده نه نه غواړو خدای نه غواړو دې خدای علم نیولې ده او خدای ته هم صبر کړی د خدای پاک خدای که زه نیمه نوړه په کور کې لرم زه به مسلمان یم کنې کور مې وګوره نیمه نوړه نه لرم یو چارک وړي نه لرم او د خدای لیده پروت یم نو قسم خدای ده چې بچیان مې ټول وکړي په نهاري شپه سبا کوي په نهاري اوسېږي خو الله نه رحم غواړو او الله نه کومک غواړم الله تعالی نه امداد غواړم الله تعالی د خپل فضل و رحم را سره وکړي نو خدای ته میله کړې ده دغه ورونو ته ګورو که څوک راشي کوم کومک وکړي وکړي که یې ونه کړي وکړی ده دا نن دا اوس درېیمه میاشت ده یونسیار ولا بالله که مې دوه پیسې تې لیدلي راغی عکاسي یې وکړه کار څه یې واخیستل موږ سره یوه روپۍ هم نه مرسته وکړه او نه یې راولېږل اوس یې زنګ ورته هم کړي نمبر به یې تا ته درکړم ته نمبر ورته زنګ ووهه نه غږېږي را سره نه ښه نه بد او ویلي چې مرسته درته راځي هېڅ شی هم چا ونه کړ زمونږ د یونیسیار والا راغلي وو ویډیو ورنه کړې ده نوم یې لیکلی درې میاشتې کېږي چې مرسته یې ورکړې نه ده بابا الله دې خیر وکړي زه به څه ورکړم بابا کاکا دغه زمونږ دغه په اجازه ده به کښېنم نو که دغه یو دوه درې څلور پنځه شپږ ورو دغه 6,000 روپۍ زمونږ له طرف نه واخله چې انشاءالله بیا راتلې دغه مرستې به انشاءالله زه به ستا خاله خواله اخلم صحیح ده وروره او بس دعاګانې الله دې عزت وکړه خدای دې خوشحاله لره او خدای دې ښه در سره وکړي زمونږ دا زمونږ د ورور سره خپرونه انشاءالله بیا به ستا زه خدمت ته حاضر الله حافظ زمونږ په ویډیوګانو کې د سبسکرایب بټن فعال شوی ده هغه ورونه چې بار اوسېږي دغه زمونږ ویډیوګانې سبسکرایب کړئ نور ستاسې اکاونټ نه به هر میاشتې زمونږ اکاونټ ته 15 روپۍ راځي او انشاءالله دغه 15 روپۍ به دغسې ناچار او کورنۍ باندې سپارل کېږي